نن په دې فلسطین کې په زرګونو ماشومان له خاورو لاندې دي او شاوخوا په میلیاردونو مسلمانان ترنه تاو دي. 2 میلیارده مسلمانان. اوس هم د اسرائیلو سره د مسلمانانو د تیلو مرسته روانه ده. اوس هم د اسرائیلو سره نغدي کومکونه او مرستې روانې دي چې خپل فلسطیني ماشومان ورباندې بمبار کړي. آیا له دې نظامونو نه د غیرت تمه شته؟ 250 کاله مخکې چې مسلمانان ټوټه ټوټه نه وو، دین او سیاست سره جلا شوي نه وو، داسې ناخوالی د اسلام په تاریخ کې نه دي تېرې شوي لکه په دې 250 کالونو کې چې په مسلمانانو باندې تېرې شوي. مسلمانان په ډله ییزه توګه باندې په ورونو کې وسوځېدل. مسلمانانو کلي بمبار شول. مسلمانانو زنانوې بې عفته شوې. د مسلمانانو زنانوې تر زندانونو ولاړې. د مسلمانانو تنکي تنکي ماشومانو نه زندانونه ډک شول. د وړو وړو ماشومانو په وینو باندې کافرانو خپلې تندې ماتې کړې. دغه ټولې ناخوالې کله هم چې دین او سیاست سره جلا شول، کله هم چې پلیتې دیموکراسۍ د اسلامي نظام ځای ونیوه، دغه ناخوالې شروع شوې. نن په دې فلسطین کې په زرګونو ماشومان له خاورو لاندې دي او شاوخوا په میلیاردونو مسلمانان ترنه تاو دي. 2 میلیارده مسلمانان، ډېره مخکې احصایه د مسلمانانو دا وه. 2 میلیارده مسلمانان ترنه تاو دي. د اسرائیلو یو کوچنی هیواد دی او کم نفوسه اسرائیل په دغه فلسطینیانو باندې چې کوم ظلمونه ترسره کوي، دا ټول امت مسلمه په غړولو سترګو ورته ګوري. جنګ یم قومي جنګ نه دی، جنګ یم په پولو پټي نه دی، په پخوانۍ قبله باندې جنګ دی، په مسجد اقصا باندې جنګ دی. هغه قبله چې لومړنی فاتح حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه و، هغه قبله چې قرآن کریم موږ ته په آیتونو کې ذکر کړې ده، دغه 2 میلیارده مسلمانان ولې دوی ته په دې غړولو سترګو باندې ګوري؟ ښکاره لامل یې دا دی چې د مسلمانانو د حکومت واګې دا د داسې چا په لاسونو کې دي چې هغه د غرب او د اسرائیلو بذات مستقیم یا په غیر مستقیمه توګه ایجنټان دي. اوس هم د اسرائیلو سره د مسلمانانو د تیلو مرسته روانه ده. اوس هم د اسرائیلو سره نغدي کومکونه او مرستې روانې دي چې خپل فلسطیني ماشومان ورباندې بمبار کړي. شاوخوا تاسې سترګې وغړوئ په دې ټوله دنیا کې چې کوم نظامونه موجود دي، آیا له دې نظامونو نه د غیرت تمه شته؟ آیا له دغه فوجونو نه د جهاد تمه ترسره کیدای شي؟ او د دوی د نظام لاندې چې کوم ولس دی، هغه ولس ټول د دې دیموکراسي او د دې پلیتو نظامونو له لاسه لکه جیل ته چې واچوي دی په پنجره کې بند کړي دي. نن د فلسطین مسلمانانو ته د عراق مسلمانان کومک ته نشي راتلی، پنجره ترنه تاو ده، د دیموکراسۍ پنجره ترنه راتاو ده. نن د فلسطین د مسلمانانو دپاره دغه سپینې اوبه هم د اردن له ځمکې نه راځي، د سعودي له خاورې نه ورته راځي. شاوخوا چې کوم مملکتونه ترنه تاو دي، د سوریې له مملکت نه ورته راځي. وجه دا ده چې د مسلمانانو نه د دیموکراسۍ پنجره او قفس تاو دی. مسلمانان چې کوم غیرتمند او په دین مین مسلمانان دي، هغه نه پرېږدي چې د فلسطین مسلمانانو سره کومک وکوي. او نظامونه یې دغه وسپنیزې پنجرې دا د غرب او د یهودو او د نصاراو په لاسونو باندې جوړې شوي دي. څه ګټه دیموکراسۍ موږ ته وکړه؟ د اسلامي سیاست نه علاوه کفري سیاستونو موږ ته څه ګټه وکړه؟ نن په دوی باندې دغه حال دی او ټول مسلمانان سیل کوي. سبا به په بل مملکت باندې وي، بله ورځ به په بل باندې وي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را په برخه کړي چې دین په مکمله معنا باندې زده کړو. د دین دغه سیاسي برخه چې کومه ده دا هم زده کړو. له درنو محصلینو نه هم دا غوښتنه ده تاسو د الله عز وجل دین زده کوئ.
کامل دین زده کوئ. له درنو طالب العلمانو نه دا غوښتنه ده چې تاسو په مدرسه کې خو د حج او د لمانځه مسایل دا موږ ډېر ښه زده کوو. راځئ اسلامي حکومتولي هم زده کړو، راځئ اسلامي نظام هم زده کړو، راځئ اسلامي اقتصاد هم زده کړو، راځئ اسلامي خارجه پالیسي هم زده کړو، راځئ مالی نظام د اسلام دا هم زده کړو، سیاسي نظام د اسلام هم زده کړو. کامل دین به موږ زده کړی وي، کامل دین. او په دغه آیت کریمه به عمل راغلی وي ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. د الله عز وجل په دین کې په کامله توګه باندې داخل شئ. او آخري لنډه خبره دا کوو چې خلص د اسلامي سیاست دا دی چې په دې کې د اشخاصو پالیسي نه وي، په دې کې د الله د مخلوق قانون په خلکو نه تحمیلیږي، بلکې په مجموعه کې د الله قانون دغه اسلامي نظام چارواکي که عسکر دی، که رئیس الوزرا دی، که امیر المؤمنین دی، که وزیر دفاع دی، که وزیر خارجه دی، که وزیر داخله دی، دغه ټول ارګانونه دا خادمین دی الله عز وجل د دین دي. دا د الله د قوانینو یوازې خدمتګاران او مدافعین دي. دا د الله عز وجل د لارې مجاهدین دي چې لن تعبیر الله په دې کړی اولئک حزب الله، د الله لښکر دی. دا تعبیر هم کړی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، هغه کسان چې مؤمنان دي دوی د الله په لاره کې، ځکه د الله له قانون نه دفاع ترسره کیږي. خدای عز وجل موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین.